راځم نننۍ زمونږ د ډي آی ټي په لاست نمبر سیمسټر کې به انشاءالله سټارټینګ زمونږ کږي سیکنډ سیمسټر هم پای ته ورسېده او په سیکنډ سیمسټر کې زمونږ تاسو په خیر سره کوم چې د ډیزاینینګ ریلیټډ کار وکنه مطلب هغه چې د اډوبي پریمیئر او فلمورا او اډوبي اډیشن او کورل ډرا او فوټوشاپ کورل ډرا اډوبي پریمیئر اډوبي اډیشن او فلمورا پنځه د ګرافیک ډیزاینینګ کلاسونه تاسو ته ما ډیسکس کړو او په تفصیلی ډول باندې یعنی د ویډیو ایډیټینګ د اډیو ایډیټینګ امدا ډول باندې فوټوشاپ او کورل ډرا هغه کلاسز چې دا موږ تقریبا 3 مانثس کې او ګریټر دین 3 مانثس کې شاوخوا موږ دا پروګرامونه څنګه کړو دا کور کړو خو ډیر په تفصیلی ډول باندې بیا زیات کار په فوټوشاپ او کورل ډرا کې کړو مطلب دا د ډیزاینینګ او ټیچینګ او دواړه موږ تقریبا تشریح کړو نن زموږ د فائنل سیمستر خبرې دي او دا د ډي آی ټي فائنل ثرد سیمستر دی او د اکاونټینګ نه ان شاء الله سٹارټینګ اخلو نو اکاونټینګ ډیره غټه موضوع ده ډیر غټ کار دی مطلب دا دی چې یوازې زمونږ په دغه یو څو لیکچرو باندې د اکاونټینګ پای ته نه رسي صحیح ده که نه یعنی مطلب دا دی چې اکاونټینګ یو لارج فیلډ دی غټ فیلډ دی بی بی ایس سټوډنټس لپاره د بی بی ایس د کوونکو لپاره اکاونټینګ چې کوم موږ سره دی نو دا ډیر مهم دی او دا د فائنل سیمستر درسونه دي مطلب اکاونټینګ ان شاء الله زموږ په ډي آی ټي ثرد سیمستر کې دی 2 سیمستر خلاص شوي 4 منث سیمستر وي او دا د مطلب دا فائنل سیمستر دی د پروجیکټ او دا اکاونټینګ کې ان شاء الله کار تر سره کوو بس خلاص دی ان شاء الله راځو نو اکاونټینګ پراخه موضوع ده مطلب دا دی مې به عزت تاسو کوم شان ډیسکس کړم خبرې درته وکړم په دې کې چې دا تاسو رچې وي کم وي دا وارنټي زنه در کومه چې دا کوم اکاونټینګ کلاس تاسو هم تاسو به فل اکاونټنټ جوړ شئ نه بلکې صرف د اکاونټ په کانسپټ باندې پی کوم او دوه ډول به ان شاء الله موږ اکاونټینګ وایو پرنسپل اف اکاونټینګ به وایو او پریکټیکل اکاونټینګ به وایو په څو موضوعات او دا یاد ولرئ کچرته بیا تاسو غواړئ د کورس په داخل کې دننه تاسو کمپلیټ د اکاونټینګ ډیپلوما واخلئ نو ان شاء الله ډي آی ټي نو وروسته هغه زده کوونکي چې هغه د اکاونټینګ سره علاقه لري شوق لري هغوی به موږ سره بیا کومه یوه ډیپلوما کا هغوی به ډیپلوما موږ سره اخلي ډي آی ای تاسو فی الحال ډي آی ټي اخلئ که نه ډي آی ټي کې تاسو جنرل کار وشو ډیزاینینګ کار درته وشو فرض مثلا چې دی د اداري کارونه درته وشو اکاونټینګ درته ویل کېږي او ویب پروګرامینګ درته یو جنرل شو ستاسو کار او ان شاء الله ما تاسو دا وارنټي در کوم دا زه تاسو ان شاء الله په اطمینان سره وایم چې دغه کوم پروګرامونه چې ما تاسو ویل دا په سی ډول باندې یاد کړئ تاسو به کم از کم د کمپیوټر ساينس د ماسټر سره چې نن ورځ داخله کمپیوټر ساينس ان شاء الله دې سره به تاسو کار کړئ شي خو چې په سی ډول باندې پروګرامونه تعقیب کړئ کار وکړئ یوازې نه ستونزه په ټایپینګ کې ان شاء الله ما ته یاد دی دې باندې به حتما هم کار تر سره کوو نو راځو په خیر سره ثرد سیمسټر ته دریم نمبر سیمسټر ته دریم نمبر سیمسټر چې موږ سره کوم دی که نه نو دا د ډي آی ټي والا دی او یاد وساتئ دا به زموږ سره لاست سیمسټر هم وي بس فائنل سیمسټر به انشاءالله وي په دې کې چې کوم کارونه موږ کړو بس به انشاءالله زموږ سره فائنل وي نو ما خبره دا تاسو وکړه چې اکاونټینګ غټه موضوع ده غټ فیلډ دی او د اکاونټینګ لپاره په کورسونو کې بیا ډي آی ای ډیپلوما ورکول کېږي یعنی مطلب چې دی د دې معنا دا موږ سره diploma in accounting this is called diploma in accounting diploma pe accounting ki diploma in accounting which is called DIA او دې کې بیا یو سیمستر تقریبا شپږ وو پروګرامونه پکې دي کاسټ اکاونټینګ او پرنسپل اف اکاونټینګ او فاینانشل اکاونټینګ او ایڈوانس اکاونټینګ او فورنسیک اکاونټینګ او بس ډیر پکې زیات دي پیج 3 دا کویک بوک ته ټیلی دا د عملاً پروګرامونه بیا دي موږ سره او بیا یاد ولرئ ای سی سی د لپاره غټ ای سی سی د اکاونټینګ غټ فیلډ دی بس تقریبا ای سی سی بیا په اکاونټینګ کې ډیره غټه موضوع ده او ټول افغانستان کې ای سی سی نه تقریبا ټول 10 کسان وي هغه په اکاونټینګ کې چې مطلب آنلاین پیپر یې وي پاس کړی وي سخت دي او ای سی سی بیا د اکاونټینګ بس فائنل کمپلیټ سرټیفیکیشن دی او یو بی بی ای ده
BBA چې دی دا څه معنا ورکوي بیچلر دا بیچلر آف بزنس ایڈمنسټریشن بیچلر آف بزنس ایڈمنسټریشن دا چې دی یاد وساتئ ایڈمنسټریشن دا بیا موږ سره لکه نوم ورکوي د BBA Bachelor of Business Administration which is called BBA Bachelor of Business Administration دا لیسانس وی بیا په اکاونټینګ کې لیسانس ادا کوم پروګرام چې تاسو وایم دا تقریبا دا کویک بوک کې ان شاء الله مونږ کار کوو سیدا ټیلم شته کویک بوک هم دی او کویک بوک بیا مشترکه سافټ ویر دی ټولو نه ارزښتمن او بهترین سافټ ویر کویک بوک دی هغه کې ان شاء الله کار کوو او کویک بوک تقریبا د BBA په پونځي کې یا په فیلډ کې چې په پنځم سیمستر کې تدریس کوي کویک بوک مهمه خبره ده او دې لپاره بیا هم تاسو کورسونه تاسو مطلب دا دلته کویک بوک تاسو وای تاکي به وي به مالته بیا تاسو کویک بوک اکاونټینګ باندې تاسو ترغیب ور دماغ نه کولاوږي ترڅو تاسو د اکاونټینګ او ان شاء الله د مالی مدیریت د لپاره وځو کتاب ډاونلوډ کوم د خیره ان شاء الله راتلونکي سات کې د آنلاین کتابتون.com نه یوزبیان کې به ټول ورک موبایل کې واچو مالی مدیریت کوم دی کنه هغه اساسي مدیریت کول د مالی توبغه مطلب چې بزنس کې تاسو کړئ نو هغه درک ما کتاب مطالعه کړئ ترڅو تاسو یو څه کانسپټ په دلته یو لس لیکچر واخلو کانسپټ ما تاسو اکاونټینګ ډایرکټ نه شروع کوو چې بس راځو بس کویک بوک د زو یو شیم نه کسٹمر نه وینډر نه جنرال نه لیجر نه ټرایل بیلانس نه بیلانس شیټ نه چې د فورنسیک اکاونټینګ کاست اکاونټینګ فاینانشل اکاونټینګ دا تاسو نه پیژنئ نو ډایرکټ مونږ هغه شیانو ته نه ورځو مخکې به جورنال انټری بیلانس شیټ صحیح ده کنه لیجر مطلب دا شان به مونږ اول پیژنو بیا به ان شاء الله وروسته کویک بوک چې کله مونږ هغه معرفي کوو تاسو به پته چې دا څه د پاره مطلب مونږ په کار راوړو نو ځکه په همدې خاطر باندې اکاونټینګ تھیوري به تاسو یم تھیوریټیکل یا پرنسپل یا فاینانشل اکاونټینګ اولنې خبرې مونږ کړو خو دا به بیسیک وي ښه دا به فنډامنټل یوازې دا فوکس نه کوي بس دا خبرې ما تاسو وکړي بس اکاونټینګ تھیوري ختم شو نه مارکیټ لاړې بازار لاړې کتابخانه لا د حسابداري پړه باندې تاسو ته کتابونه راواخلې ډېر خوري خسته کتابونه ورځ لیکل شوی دي حسابداري پړه باندې کوم چې مونږ د اکاونټینګ ورته کنه نو البته بیا کتابونه مطالعه کړئ سره او پریکټیکل به هم په پروګرام کې ان شاء الله کار کوو نو مونږ اول راځو خبرې دی باندې وات از اکاونټینګ اکاونټینګ بس شی وی بزنس لپاره ډېر زیات مهم دی زموږ ټول خبرې به د حساب کتاب سره قرضو سره به انکم سره به او کم سره به ځکه دا موضوع د اکاونټینګ ده او دا کار زموږ تاسو اکاونټینګ دی نو اکاونټینګ ار یو کس په ژوند کې بزنس لري دکاندار هم لري کورس هم مثلا یو انکم او آوټکم لري مکتب یا سکول هم یو اکاونټ پونتون هم لري خو د خپل بزنس هغه کس چې هغه په اکاونټینګ کې ایکسپیرینس لري اکاونټینګ والا ایکسپرت کس تاسو سره نوي نو تاسو سره د خپل انکم او د آوټکم څه پته نه لګي تا ته دا موضوع نشو روښانه کېدی چې زه به د خپل کاروبار ته پروموټ یا پرمختګ څنګه ورکوم پروموشن ډېر مهم دی او دا بیا چې د اکاونټینټ کار دی چې پروموشن به هغه څنګه خپل کاروبار ته ورکوي څنګه به مخکې د خپل کاروبار پلان گزاري به څنګه کوي کاندول مې د دکانداران ته مونږ ورشو دا دکانونه چې دي بس صرف 20 یو نیم لک روپۍ ما قرض دی او بس چې د مال راوړي او وي دکان څخه ګټ او تاوان پته نه لګي بس دا شي نه ګټ او تاوان هیڅ پکې پته نه خو دلته هغه دکاندار خپل محاسبه د ځان سره کا قرض حساب یو مطلب دومره پیسې مراوړي او مګر پیسې مصرف کوي او راوړي هم خو د خپل انکم او کچرته هغه کس چې هغه اکاونټنټ نه هغه اکاونټینګ نه لې نو کچرته د هر څومره حساب د ځان سره کمې به هغه حساب کې بیا 50 سلنه یا پرسنټ دغه غلطي راوځي مارکیټینګ د پاره وګورئ کنه مارکیټینګ د پاره بل کس مقرري مارکیټینګ د پاره مارکیټینګ هم د اکاونټینګ او د شان مارکیټینګ کې برازي مطلب خبره ده نو راځو وات از اکاونټینګ محاسبات یادې تمونګه په فارسی حساب باندې حسابداري هم وایو اس کول حسابداري اور اکاونټینګ نو اکاونټینګ ما تاسو له حساب کتاب د پاره د بزنس ترانزیکشن سره زمون کار دی تجارتی معاملات سره زمون شه دی زمون کار دی نو ځکه به مونږه په بزنس کې په اکاونټینګ کې کار تر سره کوو فرست اف آل وات از اکاونټینګ حسابداري څه شی وی
حسابداري یا اکاؤنٹنگ از د لینگویج اف بزنس اور اسانه ډیفینیشن ده لکه څنګه چې ګرامر از د کی اف ا لینگویج ګرامر دی ژبه کلی ده and accounting is the language of a business او حسابداري د یو بزنس یا د تجارت شی ده ژبه ده نو زه بلند ډیفینیشن انداز مې به دې کتاب ز تاسو له هم درکم اکاؤنټینګ تیوري چې موږ سره ده نو زه به کتاب مالک له او زه به وګورم چې ما سره کمپیوټر کې چرته پروت دی ان شاء الله کتاب پس یو چپټر تاسو هم ترتیب کړم برابر به کړم هم تاسو له نو مونږ دا سوچ چې فار ایگزامپل اکاؤنټینګ ډیفینیشن یاد کې کوم چې تاسو خوښوي اکاؤنټینګ د کمپیوټر په شکل باندې زیات تعریفونه لري ښه هر یو چې تاسو یاد کړئ کوم څه اکاؤنټینګ از د لینگویج اف ا بزنس اکاؤنټینګ د یو تجارت شی ده یو ژبه ده ژبه معنا څه ده چې مونږ د اکاؤنټینګ په ذریعہ باندې مونږ ته پته لګي چې آیا زموږ کاروبار په مخ په ترقۍ روان دی که په ریورس را روان دی ته چې یو کور له سودا راوړي دوکان ته به حساب ځان سره کړی کنه مطلب زه یاره کور ته دا شیان راوړم یا دوکان ته دا به تقریبا د څومره روپو به راوځي حساب ځان سره کړی د خپل د ګټو د تاوان لپاره ځان سره شی کړی باید حساب محاسبه به وکړي او هغه محاسبې ته اکاؤنټینګ ویلی شي نو ځکه اکاؤنټینګ چې دا د ژبه د مطلب دی باندې مونږ کار کولی شو یا داسې مونږ اور سیکنډ ډیفینیشن مونږ داسې وایو چې اکاؤنټینګ say for accounting say for example is the art of say the identifying say the analyzing say the identifying analyzing summarizing of business transaction the business transaction د لپاره شی د مطلب اکاؤنټینګ چې دی دا انالایزینګ دی فار ایگزامپل مونږ چرته غواړو چې مطلب او پیژنو چې اکاؤنټینګ څه شی دی آیډنټیفاینګ سیدا مونږ داسې وایو اکاؤنټینګ از آیډنټیفاینګ انالایزینګ summarizing of business transaction سیدا نو اکاؤنټینګ شی دی دا چې دی تجزیه کول دی یا اکاؤنټینګ از ان آرټ اکاؤنټینګ یو هنر دی یو چل دی یو تخنیک دی یو کار دی آف آیډنټیفاینګ د پیژندل انالایزینګ تجزیه کولو سمرایزینګ خلاصه کولو of business transaction د تجارتي معاملاتو د تجارتي معاملاتو د پیژندلو د لپاره د تجزیه کولو د لپاره او دغه د ټوټل رئیسلو نتیجې رئیسلو د لپاره چې آیا دا په ګټه کې روان دی که په تاوان کې this is called accounting دیم ډیفینیشن دی accounting is the art accounting یو هنر دی of identifying پیژندلو غا analyzing تجزیه کولو غا summarizing خلاصه کولو غا of business transaction د تجارتي معاملاتو this is called about definition of accounting what is say for example business transaction the business transaction څه شی وي نو business transaction یو بل موضوع ده transaction یا transaction دی بخې business transaction the business transaction یاد لرئ څه شی وي مونږ ډیفینیشن دغه داسې کړو ډیلینګ معامله کول between په منځ کې سیدا of two persons د دوو اشخاصو or companies یا د کمپنیانو ترمنځ in which په کوم کې چې involve شامل وي money پیسې or thing یا شیان that convertible چې دا څه شی وي تبدیل کېږي into cash نقدو پیسو ته is called عبارت ته د څه شي نه عبارت ته له business transaction نه دی ګورې موږ سره څه دی دا د اصلیت کې موږ سره د بزنس د ټرانزیکشنو کار اس کال تجارتي معاملات تجارتي معاملات څه ته ویلی شي ان ډیلینګ هغه کړنلاره یا هغه معاملات یا کوم معاملات چې مطلب د دوه اشخاصو یا د کمپنیانو ترمنځ اجرا کېږي چې په هغې کې شامل وي پیسې آرتنګ یا شیان هغه شیان چې هغه بیرته نغدي پیسې تر سره کوي دا به شي ما سره بزنس ټرانزیکشن به اکاؤنټینګ خو دا ډیفینیشن شو
چې تخپل خلاصه رو باسي د خپل د تجارتي معاملاتو تجزیه کول د غي الاب ریکارډ چې کول د ته موږ څه ویلی شو د ته یاد وساتئ موږ بیا اکاونټینګ ویلی شو او بزنس ترانزیکشن تجارتي معامله لکه زبر چې داسې پښتو کې مو ته ولیکم تجارتي معامله چې دا یاد ولرئ دا مطلب بزنس ترانزیکشن وی د دوو کسانو یا د کمپنیانو ترمنځ هغه معاملات چې پاکي پیسې او یا شیان شامل وي چې نقد پیسو ته کنورټ شي کیش معنا نقد پیسې this is called business transaction د څه ویلی شي business transaction ورته ویلی شي it's called about business transaction د اصلیت کې د اکاونټینګ د حسابدارۍ ډیفینیشن وی او د موږ سره شی دی د بزنس ایڈمنسټریشن په اړه باندې او بخې د بزنس ترانزیکشن په اړه باندې خبرې دي what for example what we will learn سیدا learn in accounting theory یا in accounting کې موږ کوم شی زده کوو چې موږ په اکاونټینګ کې مخې ته داوړو فرض مثلا موږ چې دا اکاونټینګ کلاس شروع کوو کنه نو تاسو ته مو ویل چې اکاونټینګ کوم سره ډیره پراخه موضوع ده پراخ یو فیلډ دی ځکه تاسو ر بی بی ای کې څلور کال خلک صرف په اکاونټینګ کې لګیا وي بیا غن ورسته ماستری وی او ای سی سی کې خو بیا ډیره خبرې دي نو موږ سره په ډی ای ټی کې د اکاونټینګ هغه کوم ټایم ټیبل کې چې مطلب موږ ورکړی دی په باندې ان شاء الله یو څه ادا پوری کار تر سره کوو what we will learn in accounting step number 1 موضوعات په ډیرو خیر یو څو بزوګل کما ټول نشم لیکلای what is accounting یا فار ایگزامپل موږ داس وایو چې introduction to accounting اور نه معرفت په موږ زکو introduction to accounting introduction to accounting but first of all موږ زکو چې accounting څه ته ویل شي introduction of accounting به ان شاء الله وایو step number 1 لکه څنګه تاسو پیژن introduction of accounting دویم کې say for example the accounting سیدا accounting به موږ څه وایو terminologies accounting terminologies د accounting terminologies باندې به ان شاء الله خبرې کړو دا به ان شاء الله موضوعات چې دا براتونکو درسونو کې موږ وایو بل به ان شاء الله ریدونو سره types of accounting د اکاونټینګ ډولونه به وایي کوم سره کوم ډول اکاونټینګ دی موږ به کوم اکاونټینګ وایو ټایپس اف اکاونټینګ د اکاونټینګ ډولونه ان دا ډول باندې موږ په اکاونټینګ کې دنه لیجر پیژنو چې لیجر څه معنا ده ان دا ډول باندې موږ ټریل بیلانس پیژنو ټریل بیلانس څه معنا ده ام دا ډول باندې موږ ان شاء الله بیلانس شیټ په پیژنو چې بیلانس شیټ څه ته ویل کېږي ام دا ډول باندې موږ په دې کې چې د جورنال پیژنو چې جورنال څه معنا ورکي چې جورنال او امدا ډول باندې به مونږ ان شاء الله پدې کې چې د پیژنو انکم خبرې وکاو او آوټکم خبرې وکاو چې مطلب انکم آوټکم څه ته ویل شي امدا ډول باندې مونږ پدې کې وینډر پیژنو چې وینډر څه معنا ده امدا ډول باندې پدې کې مونږ کسٹمر پیژنو چې کسٹمر څه ته ویل کېږي امدا ډول باندې پدې کې مونږ ان شاء الله پیژنو چې وینډر کسٹمر او پدې کې به ان شاء الله مونږ د خپلې اکاونټینګ لپاره پروموټینګ وایو چې ان شاء الله اکاونټینګ با څنګه وایو د اکاونټینګ ټایپس خیر دا کوم ټاپک چې ما تاسو ته ولیکل دین علاوه ان شاء الله په نورو موضوعات باندې مونږ کار کوو خو لکه دا زموږ د اکاونټینګ لپاره چې شی دی هغه پرپسز یا مقصدونه دي یا مطلب زموږ هغه ټاپک دي هغه آبجیکټس دي چې دغه ان شاء الله مونږ کار کوو راځو ټایپس اف اکاونټینګ ډولونه وایو ښه ټایپس اف اکاونټینګ اکاونټینګ ډولونه چې اکاونټینګ په څو ډول دی فلحال چې یاد لرئ مونږ کوم اکاونټینګ شروع کړی دی دې ته ویل کېږي پرنسپل اف اکاونټینګ د اکاونټینګ کوم اساسات چې مونږ ورته یو ما تاسو ویل چې اکاونټینګ په دوه ډول دی یو اکاونټینګ تھیوریټیکل وی او یو اکاونټینګ پریکټیکل وی مونږ چې کوم اکاونټینګ شروع کړی دا فلحال تھیوریټیکل دی دا پریکټیکل نه دی مطلب دا پریکټیکلی نه دی پریکټیکلی به ان شاء الله وروسته مونږ کویک بوک پی ایچ ټی او په ټیلی کې به ان شاء الله کار کوو خو دا زمونږ اکاونټینګ تھیوریټیکل دی یعنی مطلب د پرنسپل اف اکاونټینګ د اکاونټینګ اساسات په ان شاء الله مونږ پیژنو یعنی مطلب د حسابدارۍ به شی پیژنو حسابدارۍ اساسات
چې دا اساسات ډیر مهم دي حسابدارۍ لپاره، ځکه چې تاسو ما ویل چې د حسابدارۍ په اساساتو باندې پوه نشئ نو تاسو بیا چې د اکاونټینګ کې وروسته په کویک بک کې جرنل لیجر، ټرایل بیلنس، همدا بیلنس شیټ، کسټمر، وینډر، امپلایز، کمپنیز، انکم، آوټکم دا ټول راځي که نه. نو دا چې بیا تاسو د مخکې نه ونه پېژنئ هلته بیا د هغه معرفت څه فایده ستاسو لپاره نه لري. ټایپ آف اکاونټ به مخکې مونږ دا خبرو کړو یوزر آف اکاونټینګ. یوزر آف اکاونټینګ د اکاونټینګ لپاره کوم کارکوونکي مهم دي تر څو مونږ په اکاونټینګ کې کار وکړو. یوزرز آف اکاونټینګ د اکاونټینګ هغه خلک چې مونږ سره په یو کمپنۍ کې یا په اکاونټینګ کې څنګه وي هغه مهم وي، هغه کار تر سره کوي. لومبنی چې د په کمپنۍ کې مونږ سره آنر مهم دی. آنر څه معنا ده؟ مالک یا څښتن. ګورئ دا خبره یاد ولرئ چې هر یو کاروبار لپاره یو څښتن وي، هر یو کاروبار لپاره یو آنر وي. د اکاونټینګ یا د بزنس په ټرانزیکشنو کې یا د بزنس تجارتي معاملاتو کې آنر یا کوم څښتن چې دا باید د خپل کاروبار نه په تفصیلي ډول باندې خبر وي. مطلب دا دی چې هغه چې کوم کاروبار تر سره کوي نو هغه په دې باندې باید پیوي یا دا ریپورټ باید واخلي د کارکوونکو نه، منیجر نه دا ریپورټ باید واخلي چې آیا زما دا بزنس په ښه کېدلو طرف باندې روان دی او که په مطلب وروسته پاتې حالاتو کې روان دی ریورسډ. نو باید آنر چې د هر یو څښتن یا مالک چې د یو بزنس هغه وي یا د any ډیلینګ آف بزنس هغه وي هغه د خپل د بزنس لپاره مطلب شي که دغه نه ځان خبرې که خرابه طرف ته روان وي یا ښه کېدو طرف ته روان وي، که ښه کېدو طرف ته روان وي هغه په خپلو کارکوونکو باندې نور هم ټینګار راوړي تر څو خپل بزنس څنګه که هغه په ښکلي ډول باندې مخې ته ویسي. دویم نمبر یوزر آف اکاونټینګ منیجر دی. منیجر بیا په یو کمپنۍ کې مختلف وي، لکه اچ آر منیجر وي، هیومن ریسورسز بشري منابعو منیجر بیل وي. خو جنرال کې منیجر ترتیب کوونکي ته ویلی شي. منیجر دا وظیفه وي چې کارکوونکي د بزنس لپاره څه ډول باندې په ګروپونو تقسیم کا تر څو آنر ته خپل بزنس لا مطلب پرمختګ او هغه ورکو آنر ته دا پته ولګي چې دا بزنس څنګه دی، دا په پروموټ حالات کې روان دی. منیجر به دا کوشش کا آیا امپلایز یا کارکوونکي په خپل وخت باندې کار ته راځي یا په خپل وخت باندې له کار نه رخصتي کا کنه. منیجر به دا کوشش کا چې آیا دا کارکوونکی یا امپلای چې راغلی دا د کار دی کنه، یعنی مطلب هایرینګ اینڈ د کارکوونکو نیول او هغه له کاره ویستل. مطلب دا دی چې دا په منیجر پورې اړه لري. د کارکوونکو رخصتي، د امپلایز رخصتي یا مطلب هغوی ته رخصتي ورکول یا د هغوی نه مطلب چې د رخصتۍ پیسې کټ کول، this is called manager of accounting. This is called manager of accounting. دې ته ویلی شي. بیا نیکسټ آپشن چې موږ سره راځي هغه یو د ساته فورنسیک اف اکاونټینګ وي. څه شی موږ سره فورنسیک اف اکاونټینګ، فورنسیک یا اډیټینګ اف اکاونټینګ چې کوم دی موږ سره. فورنسیک هغه اکاونټنټ ته ویلی شي کنه فورنسیک اکاونټینګ، یا مطلب دا دی فورنسیک خو زیات نه استعمالېږي په یو کمپنۍ کې، خو اډیټینګ اف اکاونټینګ چې دی اډیټینګ اف اکاونټینګ دې ته ډېر مطلب خلک نوم اخلي وي دا اډیټ اف اکاونټ دی، اډیټینګ اف اکاونټینګ. اور دیس از کال فورنسیک اف اکاونټینګ چې کله فار ایگزامپل منیجر خپل ریپورټ د مالی محاسباتو برابر کا دا بیا چرته ورکول کېږي فورنسیک اکاونټنټ ته ورکول کېږي. فورنسیک اکاونټنټ کار دا وي چې دا ریپورټ وګوري ظاهري باندې چې آیا واقعي ډول باندې منیجر چې دا کوم ریپورټ ماته د خپل د کمپنۍ د امپلایز د انکم د آوټکم د مصارفاتو د خرچو د ګټې د فایدې راکړی ماته چې دا صحیح دی که نه دی صحیح. یعنی که چېرته فورنسیک اکاونټنټ وي هغه حسابدارونکی وي، مطلب دا دی چې هغه اکاونټینګ ویلی نو ډایرکټ هغه ته دا پته لګي چې واقعي د زموږ په کمپنۍ کې خو دا مصارفات دومره نه دي شوي، یا سیلري اف امپلایز چې دي یا د کارکوونکو تنخواګانې چې هغه دومره حساب باندې نه دي، نو بیا چې شي هغه منیجر راغواړي. منیجر ته چې دلته مطلب په دې کې څه مشکل دی دغه مصارفات یا ایکسپنسز چې موږ ورته یو سیلري اف امپلایز چې د کارکوونکو تنخواګانې دا خو څه حساب باندې ولې دومره زیاتې دي،
ایکسپنس ولی دومره زیات شوی، انکم ولی کم راغلی، آوټکم ولی زیات تلی، نو دا بیا د فورنسیک د اکاونټنټ کار وي. یعنی مطلب دا دی چې هغه په ظاهرا باندې هغه ریپورټ ګوري چې هغه څنګه کا هغه وګوري. بل فار ایگزامپل موږ سره چې دی ګورنمنت چې دی که نه، ګورنمنت حکومت، ګورنمنت هم چې کا د خپل هغه کارکونکو نه چې هغه لوی بزنس ولري مالیه اخلي، او مالیات د کار ته په کتلو باندې هغوی اخلي، کار ته په کتلو باندې اخلي. داسې نه چې ستا کار د 10 لک روپیو او مالیه د 2 لک روپیو ورکوي. مثلا کار د 500 لک روپیو بزنس دی او مالیه د 10 لک روپیو ورکوي. نه، ګورنمنت چې دی هغه خپل کوم چې مطلب د هغوی کسان دي هغه به راځي ستا بزنس ګوري، ستا کار ګوري، هغه نه وروسته دوی دا قضاوت که داسې نه چې بس شوده بیګلې را لګلي هغه بزنس وګوري بس دا پته پکې نه لګي چې څومره دا کاروبار دی. هغه به صحیح اکاونټنټ کسان را لګي، هغوی چې اکاونټنټ ویلي هغوی ته دا پته لګي چې دا بزنس چې فرحال روان دی، دومره امپلایز دي، دومره کارکونکي دي، دومره خلک مصروفه دي کې، دومره مطلب چې ورځنی کارونه دي، شپېنی کارونه دي، هغه اکاونټنټ کا محاسبه کاغه ته چې ته به دې کار لپاره دومره مالیه ورکړي. کله په دروغ باندې هغه ته یو ریپورت ورکړي زما دا کار دی، هغه راشي ستا د بزنس سروې وکړه، کتنه وکړه، نو مې بي هغه ډایرکټ پته لګي چې دا کوم حساب چې دوی موږ ته راکوي دا نه دی برابر. نو هغوی ته دې ته ګورنمنټ، یعنې ګورنمنټ تا نه څه اخلي؟ ګورنمنټ تا نه په خپل حساب کې تا نه ټیکس اخلي، مالیه تا نه اخلي. څه شی تا نه اخلي؟ ټیکس در نه اخلي، مالیه تاسو به هغه ورکوئ. او لاس نمبر کې به زه بله دا خبر وکړم چې ستا د کاروبار لپاره میډیم مهمه ده. رسنۍ چې دي که نه، ستا کاروبار اکثره د رسنیو نه میلانه کي. فرض مثلا د رسنیو نه ته څه کړي؟ اشتهارات کړي، مغل سټیل که نه، ګاډر او ټیرن او دا شی نه. نور دې نه علاوه چې دی اکثره په هیلث برخه کې یا په نورو برخو کې میډیا دا دغه لري، مطلب وظیفه لري، دا جاب لري، هغوی دا ټاسک لري چې ستا دغه کوم بزنس چې دا خلکو ته په ډاګه کا ډسپلی کا څرګند کا چې دلته دا بزنس په دې ډول باندې روان دی. میډیا ته هم بیا ته څه ورکوي؟ مطلب خپل اماونټس آف ټیکس په ورکوي یا به پیسې هغوی ته ورکوي. همدا ډول باندې د فیسبوک نه، د رسنیو نه، د نورو منابعو نه به مطلب تاسو څه کړئ؟ خپل د اکاونټینګ اشتهارات پکړئ، مطلب او مخکې روان وي او هغه به تاسو څنګه کړئ؟ هغه لپاره به بزنس دغه نشرات په تاسو کړئ. نو دا نن هغه خبرې وي او څو خبرې وي چې دا زموږ سره د بزنس په ټرانزیکشن کې د تجارتي معاملاتو په انټرنل کې څنګه وي دا مطلب ما سره مهم وي. نو خیر ان شاء الله راتلونکي سات کې به سټیپ بای سټیپ باندې به یو کلاس اخلو. په راتلونکي کلاس کې به زموږ تاسو بیا شی وي دا سره موږ سره هغه به موږ سره د اکاونټینګ ټایپس وي چې اکاونټینګ موږ سره په څو ډوله باندې دی: کاسټ اکاونټینګ، فاینانشل اکاونټینګ، ایڈوانس اکاونټینګ، پرنسپل اف اکاونټینګ. په دې باندې ان شاء الله موږ کار کوو. مخکې ان شاء الله زوباس